چې دا ورځ برپا کیږي نو دینه یو څو ورځې مخکې به عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوزیږي او د هغه نه لږ غوندې مخکې به دجال پیدا کیږي. اوس دجال څوک دی عزیزانو؟ دجال یو داسې شی دی چې هغه فی الحال په زنځیرونو تړلی دی او هغه اوسیږي په دې سمندر کې. حدیث کې راځي چې د هغه یوه سترګه ړنده ده او داسې ړنده ده لکه د پړسېدلي انګور په شان بهر راوتې ده. مشکات شریف کې راځي چې تمیم داری او صحابي هغه په دې دریاب کې سفر کولو، کشته اوبو واغستا او هغه جزیرو ته یوړو چې کوم جزیرو کې دجال تړلی پروت. دجال سره خبره اترې چې وشوه او د بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قصه بیانول. چې زما ملاقات د دغه یو سړي سره وشو او ما ته وی چې ان قریب چې زه به دروزم او مشرق او مغرب کې به داسې ځای پاتې نشي چې زه به پایمال نه کم. دغه ته گویا کې دجال وی. نو دی چې راوځي څه وخت کې نو په خر بسوري. علما وایي چې د دې دجال به چې په خر سوري یو طرف ته به جنتی او بل طرف ته به دوزخ. دا دنیا به ورپسې وي. خلقو ته به وایي چې که زه ومنلم نو دې جنت ته به لاړ شئ او که هم نه منلم نو دې دوزخ ته به لاړ شئ. نو خلق به ورته وایي چې بالکل مونږ منلی او هغه خرې چې خاشنه کوي دا خلق به راخلي او خوري به. تاسو به وایي چې خاشنه به څنګه خوري؟ په دې بې ضمیره قوم کې فی الحال هم داسې خلق شته چې هغه د پیر صاحب خر تم خر شریف وایي او د هغه خشنو ته خاشنه شریف وایي. فی الحال په دې پیر پرستی دنیا کې داسې خلق شته چې خر ته خر شریف وایي او خشنو ته خاشنه شریف. ژوندي لرې مزه نږدې به درته وښیم چې پیر ولاړ دی او مرید سر ولا په خپو کې ایښی دی او سجده ورته لګولې ده. فی الحال په دې ملک کې فی الحال داسې خلق شته. په دې پاړه چنار کې شیعاګان دي میا مرید ورته وایي چې سړی د کوټې نه راوغورځېږي ویا سړی میا صاحب بچ کو کې نی مړو میا صاحب بچ کو. فی الحال تاسو په دې پښتون دنیا کې تاسو نه وایي چې ځه خدای او لوی ځوان دې مل شه. وایي که نه وایي؟ ځه خدای او پیر بابا دې مل شه. داسې وایي؟ نو خدای سره چې پیر بابا یا لوی ځوان ملګری کې د دې معنا دا ده چې خدای یوازې کمزوری دی چې پیر بابا هم ورسره ملګری. تیره جمعه چې ما وی چې تاسو پورې سرونه نه دي کاڼي در پورې نښتي دي دا دروغ نه وه. فی الحال دې قوم کې داسې خلق. اوس دا قسمه شرکیاتو چې کوم ملک مرکز او ډیپوي تاسو راشئ په دې پېښور کې وګورئ د پیرانو ورسي او د دنیا ډمې پکې ګډېږي. د زیارتونو ورسي او د دنیا دوپړی او باجې پکې غږېږي. فی الحال دې قوم لا دا هوش نه ورځي چې دوپړو باجو ته پیغمبر مزامیر او شیطان ویلي دي. دا د شیطان آلات دي او ته د ولی او د بزرگ په قبر باندې دوپړی او باجې غږی. نو ستا پلار او مور چې مړه شي ته جومات ته ولې راځې او طالبان بوځې ختمونه ته کې خو دا دوپړی او باجې د مور او پلار قبر ته هم بوځه که نه. چا داسې کړي دي تاسو کې؟ جی چې د پلار او مور قبر ته ډمان بوتري او د پلار او مور په قبر دوپړی او باجې غږول چا داسې کړي دي؟ لیکن کم خبیث ملک
چې چاته اولیاء وي او د اولیاء په قبرونو د دنیا ډمان کېنولي او د دنیا ډمان او دوپړی او باجې پې غږیږي او دا قوم بیا ورته ناست سعودي عرب ته خلق بد وي زیارتونو ته څوک پرېږدي نه هغه خو اصلي مسلمانان دي زیارتونو ته پرېښول دا معنا چې دا کم تاسو کوئ قبرونو ته پرېښول دا معنا چې دا کم تاسو کوئ دا خو هغه شرکیات دي چې سړی تلی مسلمان یې او راشي ته کافر زه پخپله زمونږ د علاقه کې یو پیر صاحب و نو مونږ واړو تماشې ته مونږ هم لاړو نو مرید پیسې راوړي او راشي داسې په سلور بولی شي پیر صاحب ته سجده ورته وکړي لاس یې سب کړي او پیسې پیر له ورکړي نو بیا هغه ډم ورته راشي او ورته په سلور بولی شي او بیا هغه پیسې ترې والي او یوي دا ناټکونه اوس هم لګېدلي او دا قوم پکې مبتلا دی دا قوم یې کوي که غږ کوي وای دا نه مني چې اولیاء نه مني بزرگان نه مني مولیانې چې کوم پیدا کړي روټي خلاص تالي سټ هغې وایي داسې خلق راوتي دي چې زیارتونه نه مني زیارت ستا کپره وچي چې زیارت څه ته وایي په دې خبره پوهېږې په دې پوهېږئ چې عربي کې زیارت څه ته وایي عربي کې خو زیارت ملاقات ته وایي ملاقات کولو ته زیارت وایي زار یزور ملاقات کولو ته وایي داسې خلق راوتي دي چې زیارتونه نه مني که زه اوس ووایم چې دا بار ادیره ده زه دا ادیره بالکل نه منم په دې زه کافر کېږم ادیره کې خدا تاسو غوندې خلق پراته دي که نه نور څوک دي پکې زه اوس ووایم چې دا جومات کې خلق چې څومره ناست دي دا یو هم نه منم زه پې کافر کېږم یا زه ووایم چې دا پلانې زیارت چې دی زه یې نه منم په دې زه کافر کېږم بھائی زیارت عربی کې ملاقات ته وایي پیغمبر چې ادیرو ته د تلو اجازت کړی دی د دې راز تپوس وکړي راز پکې دا دی چې صحابه قبرونو ته ځئ كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروا وړاندې مې منې کړي وای دې نه پس ځئ ولې قبرونو ته پتلو کې سړی ته تذکره د موت شي مرګ ورته رایاد شي چې دا د خاورو ډیري لاندې چې کوم سړی پروت دی داسې به یو ورځ ځم شي لکه حاجي محمد امین صاحب د خدای پاک وبخي د هغه په قبر لیکلي دي چې لکه چې ته دغسې زوما لکه چې ته دغسې زوما لکه چې زیم داسې به ته شې پوه شوې په دې خبره پوه شوې ماما خدای خبر پته نه لګي د دې قوم مزاج عجیبه دی خبره نه پوي په دې بوډاګان هم پوي دي چې بې نظیرې ډېر ښه تقریر وکړو په امریکا کې سینټ ورته ناست او داسې ورته دا خلک نو ما وی چې ښځې ته هسې هم خلک اکبک کیني نو دا خو څه د تعجب خبره نه اوس د ملایمه ګیرې والا یم زه تقریر کومه تاسو دې بوډاګانو له خوب هم درغلی دی سرونه هم دا چل کېږي اوس درته یو جینۍ دلته کېنومه ته ګوره چې دا بوډاګان هم که داسې رابرنګ شي دا خو څه د تعجب خبره نه بوډاګان هم لګیا دي چې امریکا کې زورور تقریر او سینټ کې داو سینټ کې دا سینټ کې څه ووي په خبره پوهېږئ سینټ کې دا ووي چې ملک میں جمهوریت سیلاب بوڑی لګیا دی امریکې ته درخواست وکړو چې جمهوریت راته بحال کا سینټ کې دا ووي نور خو ښځه ده نو ښځې خو هر سړی په تماشا نو عرض میں داو چې
قبرونو تلو کې تذکره د موت سړی ته وشي، خپل انجام ورته رایاد شي چې یو ورځ به زم داسې شم. نو چې تا ته خپل انجام رایاد شي، قدرتی طور به ستا په زړه کې خوف خدا پیدا شي، د قبر او د آخرت یره به دې کې پیدا شي، نو ته به نیک شي. ادیرو ته د تلو اجازت چې اسلام ورکړی دی، د هغې دا معنا ده، د هغې دا معنا نه ده چې دا ستا ملک کې څه کېږي لګیا دي. حاصلات د قبورو خوړل، اسلام نه تپوس وکړئ چې د قبرونو حاصلات خوړل، اوس ته ماته ووایه چې په قبر پیسې اچول د دې قبر ته څه فایده ده، دې مړي ته څه فایده ده؟ نن ستا په ملک کې زیارتونه په 2 لکه روپۍ د هفتې ټیکه کېږي. سم سنګي پارس دی. زه د اړه کې کله خیال کوم چې هسې په غضب اخته ځان دې ملا کړی دی، که ځان دې پیر کړی وی لوی مزې به دې کول، پیر شوې بلا دې ورکه ده، 2-3 چیلي پیدا کا او در پسې به ګرځي صاحب او خلقو ته به وایي چې دا پیر صاحب د شپې اندام پروت، پکې که د غلو ډېری او دا د شپې اندام پروت، نو ته هغه زور شرک خو ستا دماغ کې شته که مشرکانه مزاج خو ستا دی که ته چې دی د شپې اندام پروت دی، دا ډک دی. دلته یو راځي نو هغه چې څوک وګوري وایي دا ډک دی، دا خالی نه دی، دا ډک دی. دلته یو لیونی غوندې دی، هغه یې چې ولیدو هغه نه یې دام ډک دی، مالاو دا د غلو ډک دی، هر سړی ډک دی. په دې قهر زمونږ ټول ملک اخته. اوس دې ټول ملک کې چې عقل او شعور راځي او دوی پوهېږي، نو قیامت دی. زما عزیزانو عرض دا و چې د قیامت په ورځې کې به ډېر عجایبات او یو عجیبه به پکې د دجال پیدا کېدلي. دا چې راوځي نو 40 ورځې به د مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې منډې ووي. دا دنیا به داسې اواره کی لکه دا تلی چې دنیا اواره شي، نو بیا به دې ځمکې د پاسه بله ځمکه وغوړېږي، چا به د تانبې ځمکه او د ده د قتل دپاره به عیسی علیه السلام را کوشي. عیسی علیه السلام ژوندی دی او په اسمانونو کې اوسېږي. ستا په دې ملک یو بل تحریک دی چې هغې ته مرزایت وایي، قادیانان. د هغې په ټولو مسایلو کې یو مسله دا هم ده چې عیسی علیه السلام مړ دی او په کشمیر کې قبر سنه ثابته ده چې عیسی علیه السلام مړ دی. وایي قرآن کې راغلي اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک. خدای وایي چې عیسی علیه السلام زه تا وفات کوم. دلته 2 سوچه دي. یو خو متوفیک صیغې ته وګورئ چې دا کومه صیغه ده. لکه طالبان څوک شته، دا کومه صیغه ده؟ اوس اسم فاعل کې حال او استقبال دواړه مراد. تاسو خیال راکړئ. نو انی متوفیک، اول خود متوفیک صیغه وګورئ. دویمه خبره دا ده چې دغه ماده چې کومه قرآن د عیسی په حق کې استعمال کړې ده، دغه ماده تاسو وګورئ قرآن د موت په حق کې نه ده استعمال کړی. د مرګ په حق کې قرآن کې د مات یموت ماده مستعملیږي. دغه ماده د متوفیک چې ده دا د موت په حق کې نه مستعملیږي. مات یموت دا هغه مرګ ته وایي چې بدن پاتې شي او روح یې لاړ شي. متوفیک وفا، سبا به زه تعالی پوره 1 روپۍ درکوم، پوره. اوس چې زه تا سره وعده وکړم چې سبا به پوره 1 روپۍ درکوم او سبا زه اتانې درکم، نو ته به دا ووایې چې ده په وعده وفا وکړه؟ حاجي داسې به ووایې 1 روپۍ پرېږده که نه؟
سبا به زه په تا باندې سره کړي چرګان خورم. د خوراک تاسو لږ زیات شوقیان دي. نامې د مولیانو بدنامي دي او بیړه ستاسو د ملک تباه کړه. مولا خو ستا د کور هغه بیګا دلته چڼي وظیفې راوړې ماسخوتن نو ما ورته آواز کړ نو یو وظیفه مې چې پکې راوچته کړه نو خدای چې د درېیمې ورځې وه که د څلورمې وه مولا له خو ته دا شی وه خېټې ستاسو د میخو قبرستان دی. د دنیا غوښې تاسو خلاص د غویانو د ګډانو د چیلو د دې معتبرانو خېټې د انګریزو چرګانو قبرستان. او زه در سره واده وکړم چې سبا به زه په تا سره کړي چرګان خورم او ته راشې او زه سبا له درته خوټ کېدلي دال کېدم نو ته به دا ووایې چې تا په واده وفا وکړه. تاسې به ووایې ته به دا ووایې چې تا بې وفایي وکړه. نو وفا دې ته وایي چې من کل الوجوه کمپلیټ همغه وشي چې کوم شی ویلی. نو دغه ماده په عربي ژبه کې مکمل اغستو ته ویلی شي. انی متوفیکا اے عیسی زتا اخلم دی ورافعک الی او ځان ته دی بوزم. یعنی ستا متوفیک څه معنا روح سره د بدنه دی اخلم او اسمانونو ته دی بوزم. روح سره د بدن. تاسو خیال وکړئ اوس عیسی علیہ السلام په اسمانونو کې ژوندی اوسي. علما لیکي چې یا که دا متوفیق په معنا د موت واخلي نو دې عبارت کې تقدیم تاخیر دی. بیا دا معنا کوټه کې ګیر کړی خلق ورته بار ولاړو چې وجنو یې. الله ورته وی چې اذ قال الله یا عیسی انی رافعک الی اے عیسی دې خلقونه دې بچ کوم او ځان ته دې اوچتوم ومتوفیک بعد نزولک او بیا دې وفات کوم با چې د اسمان نه دې لاندې راکوست ځکه چې کل من علیها فان کې به دې راولم. نو یا علما وایي چې انی رافعک الی دې عبارت کې تقدیم تاخیر دی. انی رافعک الی ومتوفیک بعد نزولک. نو عیسی علیہ السلام با راکوشي د دجال د مرګ د پاره. په دغه وخت کې با امام مهدی هم پیدا شي. امام مهدی دا به پیدا کیږي په مدینه منوره کې او سید به د قوم نه. زمونږ د پېښور کې هم ډېرو خلقو د مهدي توب دعوه کړې لا بله ورځ راته چا وی زمونږ یو ممبر دی د دې ځای وی دوم څه وخت کې د خدایي دعوه کړې دا لا بله دلته یو سړی دعوه یې وکړه کتاب یې چاپ کړو چې زه مهدي یم. مولیانو چې راونیوو نو ما پسې راغی وی چې هله خلاصوه مې مالته مهدي څه وی هلاسې څه اسمان کې راته پړک پړک کېده نو ما خیال وکړو چې زه یو خدا یاد لرئ چې امی سړی بزرګ کېږي نه. خیال دی راغی یو بادشاه تپوس وکړو خپل وزیر اعظم نه چې د دې طالبانو رتبه ډېره ده او که د دې پیرانو رتبه ډېره ده. هغه وی چې د طالبانو رتبه ډېره. هغه وی د پیرانو دومره مریدان یې او لاسونه یې ښه د ښکلی ویل راځه. د شپې تلی دی یو پیر ناست دی په کوټګۍ کې دروازه یې ټکوي. څوک یې بادشاه او وزیر دی. وی زه جبرائیل علیه السلام یم. خدای پاک وایي چې نوره خواري مه کوه بس ومې رسولې رتبې ته. تسپې هلته لړه کې ویل جبرائیله دومره لیټ شوې بیړه مې غرقه شوه په وظیفو کولو به دوی ته تښتېدلي. بادشاه ته ویلو دي لیدو راځه اوس تلی دی د شپې کتاب طالب لګیا دی د شرشمو تیلو ډیوه یې بله کړې ده او ورته کتاب ګوري. پخوا به طالبانو د شرشمو تیلو ډیوې ته کتاب کتل. اوس طالبان د بجلی راټ تم د شپې نه ګوري. ټوله شپه مجلسونه دي او
ما کره راځه او غوړي شکرې خوره او زه تا کره درځم زمبای زمبای به کېږي ګرځي را ګرځي به کتابونه نه ګوري او نه یو ملا کېږي د شرشمو د تیلو د ستورو په رڼا به طالبانو کتابونه کته د ستورو په رڼا د سپوږمۍ په رڼا به کتابونه کته زمونږ یو استاد و هغه په دیوبند کې یو هندو د هغه په اټای کې به ډیوه بلیده نو د دروازې په چون کې به چې انور هغه رڼا راوته نو ما به د کتاب کرخ هغې ته مخامخ کړې وه او په دې چل به مې مطالعه کوله د هندو د اټای د دروازې د چون رڼا ته به ما کتاب کتو د شپې خیال مراد راشي اوس لوی مدرس دی سلم او قاضي او صدرا او شرع چغمونی او میر زاهد مولا جلال دال ولی تاسو خیال را نو عرض میں دا عزیزانو چې خبره اسی وګدوم نه څه خبره مې کوله طالب لورله کتاب ګوري چې کتاب ګوري دروازه او ټکول څوک او وزیر اعظم ورته وایي چې زه جبرائیل علیه السلام خدای پاک وایي چې خواري مه کوه همداسې به دې ملا کم ویل ښه ودرېږه چې لږ ستړي مشي در سره وکم کوتک ته یې لاس کړی طالب کوتک په لاس ورپسې راوتی دی بادشاه مخکې او وزیر اعظم ورپسې په منډو چې ځان خلاص کړی دی ودرېږه ویل ستا پلان د امان کړي دا جبرائیل دومره خوار دی چې ما پسې راځي جبرائیل راتله خو دنیا ته ختم شوي دي چې نبوت ختم دی د جبرائیل راتلم ختم شوي ما له جبرائیل راځي وزیر اعظم وویلې بادشاه ته چې ودلي ده رتبه د ده اوچته ده چې علم دی ورسره رتبه د هغه خر اوچته نه وه چې تسپې هلته لړه کړې او ویل چې دومره لیټ شوې زما خو په وظیفو کولو بیړه نو که بې علمه نتوان خدا را شناخت بې علمه خدای نه پیژندی کېږي اول به خپله خدای پیژنې نو بیا به بل ته اول تاسو په ایمان ووایئ ښه خلک یئ نیکان یئ که یو سړی در نه دا تپوس وکړي چې ما ته د خدای په وجود دلیل ووایه د خدای په وجود دلیل ووایه تاسو به څه وایئ ما ته د الله په یووالي دلیل ووایه چې الله ولې یو دی دوه ولې نه دي درې ولې نه دي تاسو به څه وایئ دنیا کې الله مونږ ته ځان ولې نه ښیي تاسو به څه وایئ د دنیا په امورو خو ډېر ښه پوهېږي څوک د برزنیف خوری دی څوک د جنا صاحب خوری دی څوک د بېنظیرې پر کټی دی څوک څه دی څوک څه دی لیکن که دین لی راولې چې د الله په وجود دلیل ووایه ته وګوره چې دا پاکستان الله اړی ګړی کړی دی څوک خو دې راټینګ کي راټینګ دی کي پیپل پارټۍ ټوپونه وال جمهوریت دی جمهوریت دی جمهوریت دی اوس ته یو صوبه په یو منډې وایي بله صوبه ته په بله منډې وایي بله ته په بله منډې وایي ممبرانو یې صاحبه منډۍ لګېدلې ده د غویانو او د میخو غوندې سوداګانې کې کي راټینګه خو دې کي الله چې کوم ملک کړی نه وي او د کرم په نظر یې ورته نه وي کتلی زما دې د خدای په ذات قسم که دا قوم یې راټینګ او بیا دا بې ضمیره قوم دا پروټۍ خرڅېدو په چایو خرڅېدو او په 10 روپۍ خرڅېدو زمونږ ښځې په 10 روپۍ په پولینګ سټېشنونو کې خرڅې شوي په 10 دا بې ضمیره قوم نو څو پورې چې دا ملک ته الله د کرم په نظر کتلی نه وي تر هغې پورې دا ملک بني ادم نشي راټینګولی نو دعا وکئ چې الله دې ورته د کرم په نظر وګوري کني دا ملک تباه کېږي دا غر کېږي د هلاک او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی تاسو وګورئ نن سال دی زموږ سال دی جلوس وباسي څوک ویله ټیکس ولګېد څوک وایي د بجلی بل زیات راغلی څوک وایي انکم ټیکس دی څوک وایي پلانه ټیکس 110 کسان بې نظیرې ځان سره بوتلي دي 110 امریکې ته د 110 کسانو ضرورت ضرورت یې و او ته سربرای مملکت وې ته به تلی وې هغې سره به دې مشورې کړی وې صدر بوش دی که برش دی ته به تلی وې برش سره به دې خبرې اترې کړې وې بس ټیک ده 110 کسان بیا زمونږ د دې صوبې چیف منسټر هم بوتلی د ده څه کار و هلته دغه
نخرې به پلارم کول. دلته نه صوبه سرحد نه یو وزیر بوتلی و چې هغه وزیر وګورئ چې وی ګورئ نو که خیال هم کړئ دغه سمسرې نه وي، سمسرې دا پادیرو کې چې ګرځي پېژنئ هغه سمسره وه. نو هغه وخت کې ما ووی چې ده لوی ظلم وکړو چې دا سمسره یې بوتلې وه. د چین خلک به وایي چې د صوبه سرحد داسې پلیت مخونه دي لکه دا د ده چې دا کیسې به پلارم. انجام یې څه شو؟ ملک تحمل نشي کولی د اخراجاتو او تاسو پرې ایښي ټیکس بالکل څه نه دي شي، څه نه دي شي. په کورونو ټیکس چې ولګي غریب له زور نه ورځي، بجلی چې ګرانه شو غریب له زور نه ورځي، ټلیفون بل چې ګران شو غریب له زور نه ورځي. نن بجلی دا غریب د پکې لاندې نشي کېدای. یو پکې چلی په 800 روپۍ بل راشي، که چاله ورشي چاله که بل 800 روپۍ ځه داخل کا یعنی بجلی ته کټ کوي. دا خو چې ته ووایې ځه او زه یم ښه او راپاتې سوم او دې غوږونو ته دې لخته ونیسم او دومره دومره دا غوږونه در باندې وپړسم چې ته دې دپاره ناست یې چې ته به ما سره په سمه خوله خبرې هم نه کوې. دا خدای رانیولي یې، غلطې فیصلې په ملک کې کړي دي، الله رانیولي یې، الله رانیولي یې. کچرو چپړاسیان تاسو سره سمه خبره نه کوي، په تاړه کې سپۍ تاله ټېلې در کوي، په دفتر کې چپړاسي تاله ټېلې در کوي، په درخواست تاسو غور نه کوي. غلطې فیصلې هم کړي دي، انجام به خپل ګوري. نو دغه وخت کې به دجال د قتل دپاره عیسی علیه السلام را کوشي او په دغه وخت کې به امام مهدي صاحب پیدا کی. علما وایي چې د منځ وخت څه وخت کې راشي نو امام مهدي صاحب به عیسی علیه السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه. نو عیسی علیه السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدي ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر یم چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طی شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې. دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روانه. په دغه وخت کې به هر شی خپل دفاعین بهر کوي. که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها. دا ځمکه چې ده دا به خپل دفاعین ټول بهر راوغورځوي او ځان به صفا کړي. ځمکه کې چې څه دفاعین دي دا څومره بني آدم چې پکې ښخ شوي دي یا نور هر اشیا چې پکې ده دا به ټول بهر راوغورځي. روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلق بهر راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي. یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به رواني. ملایکې به آواز وکړي چې یا ربه دا څوک خلق دی؟ وایي به دا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چېرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چېرته سم ځای ته نه وتلی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. اوس خپلو لاسونو او خپلو خپو ته کتل پکار دي چې اسې نه چې دغه ډله کې مونږ نه شو چرته. زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نه ځي. ټوله ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي. دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف. بله ډله به راپاسي
چې داغي په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار روزي. یا الله دا څوک دي؟ رب دا هغه خلق دی چې په دې خولای چرته حلال نه و خوړلی او دې خېټې ته حلال نه وتلی، د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار. نن وګور هر سړی آرام خور په دې ملک تاسو که نظر اوس غلا وای نو الال خواره به درته هغه خلق هم ښکاره نشي، هغه خلق چې 15 زره تسبیح ورسره او په خلوتونو کې ناست، ځکه د هغوی خوراک هم چې دی زمونږ ګټه ده. نو مونږ خو یو مردار خواره، د شرابو تجارت مونږ کوو، هغوی له هغه پیسې په شکرانه کې ورکو. د هیروین او د پوډرو تجارت مونږ کوو، هغوی له هغه پیسې په نذرانه کې ورکو. غلا او ډاکه مونږ کوو، هغوی له هغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو. نو حلال خواره هغه خلق هم نه دي. په جماعتونو کې چې کوم حضرات ناست دي د دې خلقو خوراک هم ستاسو ګټه ده. نو ځان ته وګورئ، ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده. نو لا محاله دا هم غریبان حرام خوره. زه دا تپوس کولی شم چې هلکه ستا د کوره وظیفه راله دا دې په څه ګټلې ده؟ دا دې کوم ځای نه راوړې؟ تا د کوره ترکاري راله دا دې کوم ځای نه پخ کړې ده؟ زه دا تپوس کوم. نو عرض مې دا و عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت په ورځ ځمکه مونږه بار راغورځوي نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به هم د خولې نه وځي. بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي، خنزیران به خښ کړي به بني آدم وي او راپا بسي د خنزیر په شکل. یا الله دا څوک؟ رب دا هغه خلق دی چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کول، د دنیا په کار کې به شپه ورځ ننوتی او د منځ ټیم به چې راغی نو منځ به نه کولو. نو چې کم خلق د دنیا په روزګار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي. نظر اوس غلوئ، په دې ټول ملک نظر واچوئ چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه، یا به د خنزیر په شکل. الله دې امان راکړي. بله ډله به راپاسي چې دا شونډې به په دې سینه پرتې وي او دا ژبه به په دې ګوډو لګي او دا غاښونه به د غویي د ښکرونو نه زیات لوی وي، په داسې خبیث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بله ډله راپاسي. یا الله دا څوک دي؟ و به دا هغه خلق دی چې په دې خوله به دوه مسلمانان جنګول، په دې خوله ده چرته د سړیتوب خبره نه وه کړې، بله به کوې په دې خوله کې نستو، دوه به پې جنګول، دوه به په جنګ کړه، ده به تماشا کوله. نو دې خولې ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده. نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاسي. بیا نظر اوس غلوئ تاسو چې زمونږ خوله ټوله ورځ څه کارونه کوي؟ دوه جنګول خو زمونږ د ګس لاس کار دی، دا زمونږ ډیوټي ده. نو دا قسمه خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي. عزیزانو یو بله ډله به راپاسي چې د هغې ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی، بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده. نو کتبه به مخې ته لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس هغه ورځ دلته یو جلوس تېرېدو د ترکاڼانو جلوس رئیس دی، هلکه څه چل دی انکم ټیکس را باندې لګېدلی، لوی کتبې مطبې لیکلې وې. مال جلوس چاته وباسئ
تاسو خود خپل لاسه داسې حکومت جوړ کړی دی چا د بجای رونه دي، د بجای او ښځه وه، نو هغې به هر کار وران کول، هر کار به وران او نامه بجای وه. نو چا مالکه تې ډېره تنګه شوه، نو هر وخت به یې ورته فټ ایمون حالت اخر کې ورته ویل په فټ ایمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نه شي. په فټ ایمون حالت بجای نه شرمېږي، څو پورې دی چې په بیخ کې ته پوزه نه یې پرې کړي. نو تاسو د خپله لاسه د بجای حکومت جوړ کړی دی. د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس دی چې په توده طبقې خو کېنئ پرتګیستني او دا سنبه هم داسې چس ناري کي هم به هم ستاسو په خبره څوک غور ونه کړي. وایه لګیا اوسه چاته وایې دا د بجای رونه که ووایه ورته څو جمعې وشوې چې تاسو دې جومات ته راځئ او اوبه پکې نه وي، څو جمعې وشوې اندازه وکړئ د بجلیګر مولا په جومات کې 3 جمعې وشوې چې اوبه نه وي، خلک بیا اودسه منځونه کوي چې بجلیګر مولا لږه خولم لري جبم لري شورم اچولی شي. نو چې د ما جومات سره دا حال دی، نو په دې پاکستان کې د اسلام هم خدای مل شي چې اسلام سره به څه حال کړي. اسلام څه کوي؟ د ښځو هم خدای مل شه، د ښځو د لوڼو هم خدای مل شه. که په رڼا ورځې ستاسو لوڼو په بل لاس وانه چولو او درته یې ونه وی چې پلاره کړتو نه کې زمونږ باچهي ده، نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کلو. لوڼې به راټینګې نه کوي، لوڼې دا زړې ښځې دي، دا به درته وایي چې ځه چیچړه طلاق مې کړې. دا زړې ستاسو دا تاسو کړي دي. اوس خپل ځان چې په خپله په چاقو ووهې، نو زخم په خپله سټا او د ځان علاج په خپله کوه. نن کوم قهر او عذاب چې ستا په ملک نازل دی، د زړه بې اطمیناني، د زړه بېچیني، الله دې امان راکړي. دا ستا ملک دی، ملک اوبه وړي، د کمیټۍ ایس ډي او ورته نه راځي، اورسیر ورته نه راځي، ملک اوبه وړي. دا نن 3-4 جمعې وشوې، دې بالا ماڼۍ ته د دې میر کار نه و چې راغلی دی چې دلته اوبه ولې نشته، د ده کار نه و. ایس ډي اوګان راغلی وی، انجینیران راغلی وی چې اوبه نشته، د دې متبادل بل څه بندوبست پکار دی. پرون مې یو انجینیر ته ټلیفون وکړم، مالا لنډی په روډم کندې که نستې دي، ویلې جي میټیریل نشته. میټیریل پېژنئ؟ د سیمټو یو 2 تختې نشته چې لاندې پاسوري کېږي او کنده ټپک تختې نشته. نو ډېرې ښې دي، ما نورې کندې پکې وکړئ چې ټانګه کې تېرېږي او خړچ شي، دا پل مات شي. مونږ څه کار دی؟ مونږ وایو اشنا له پند ورکا، او چې پند نه وي د شګې پند ور په سر که چې ورمېږي مات شي. اشنا له پند ورکا او چې پند نه وي د شګې پند ور په سر. یو سړی کار نه کوي، یو سړی چواړیان دي، چواړي ته ووایه چې دا نالی وایه که، دروغه ته ووایه د هلکه د علاقه وایه که، ماشکي ته ووایه که. د کمیټۍ په لیست باندې 2000 کسان تنخواه لي، 2000، او په موقع باندې کار کولو والا 1500 کسان، 1500. د 1500 کسانو تنخواه د وړوکي سلیمان نه تر لوی سلیمانه پورې ټوله تقسیمیږي. بیا دا په ټیوبویلونو باندې چې کوم اپریټران لګولي دي، دا د کونسلرانو پرکټیان دي، دا ممبران نه دي، کونسلران. کله نه چې دا د بي ډي سیستم
صدر ایوب د خدای په خړ سیلاب یوړې کیا خبر ہے چې دا د بی ډي سسٹم د رئیس ته ده د ملک بیړه تباہ هر یو د ټیوبویل اپریټر چې ده دا کونسلر پر کټه ده زمونږ د باغوانانو ډېری اپریټران چې دي دوه ورځې نه وي یو سبزی والا دی هغه راشي مشین چالو چې ټیوبویل وسوځي د کور وران شه کور د تباه او برباد تا چېرې اچانک چې کړي دي دا اپریټران چې په ډیوټۍ موجود شته که نشته نو په ډیوټۍ چیکنګ خو به هغه سړی وکړي چې هغه د خپلې خېټې درک پسې نه ګرځي هسې ما ته وګورئ په دې پټو کې خو به م غواګانې میخې ګډې چیلۍ دا خو به م لیدلي چې سریږي که نه په نور څه خو نه پوهېږئ هسې ماتوان غوندې یئ خبره پوهېږئ نه دومره خو به م لیدلي چې په دې پټي کې ګډې غواګانې میخې چیلۍ دا سریږي نو چې دوی په دې ګیا خوله ورښکته کړي نو د خپلې خېټې په غم کې که بلې چیلۍ ته وایي چې راشه ته م وخوره لږه یعنی یو څاروی بل څاروي ته وایي چې راشه ته م لږه وخوره دومره خو پوهېږئ نو دا د ګډې او د چیلۍ بچي دي دوی چې دفترو ته راشي نو خپله خور کې سپېږمې دننه کړي چې ځان له مې څه پیدا کړی نو هغه ټیوبویل به چک کوي او وختي راته یو سړی وایي جي فایر برګېډ ته ټلیفون وکړه چې لاری راشي مال زما څه کار دی ما څه کار دی چې زه ورته ټلیفون دا د هغوی فرض نه دي چې دې علاقه کې اوبه نشته ښځې د شپې تر 2 بجو پورې اوبه ډکوي زما څه کار دا خو به هله کېږي چې خدای زور او قوت لاس کې سړي ته ورکړي او ورشي کمیټۍ ته او دا غټ غټ راوباسئ راویې باسئ او د سرمنې خمچین در سره او دې غوږونو ته یې ورته ونیسئ چې ودرېږه دا غوږونه پې دومره وپړسئ چې ته دې دپاره یې چې ته به ناستې د تارپیټو غوندې صرف په دفتر کې ته به علاقه نه چکې هر علاقه کټکولیان وګورئ برتي کړي دي کټکولیان دا غریبان ما ته ګورئ ما ته اوس یې اوبه راوړې ورشئ که د چا اودس نه شرمېدلی ملک ګورئ کښېنئ څه ویرېدئ خدایه کټکولیان دي یعنې 3 میاشتې وشوې چې زمونږ د علاقې ویاڼی دا ډکې اوبه په کورونو وراوړي هلکه دا ویاڼی دغه کوي ورشي هسې داسې بیلچه کې راولي او په دې غاړه یې کېږي هغه بیا څوک وړي نه چې کېږي چې وچي بیا ویاڼی ته ور ورکړي بیا واوره کټکولیان برتي دي تنخواه یې اخیستی کېږي او په موقع کټکولي شته نه ټول ملک داسې فراډ او دوکه ده ټول ملک نو زما عزیزانو دا ملک به څه راټینګېږي دا ملک به څه ټینګېږي چې کوم ملک کې د بېایمانۍ او د منافقت او د غدارۍ دا عالمي هغه ملک به څه راټینګېږي ملک خو به هغه راټینګېږي چې هر سړی په ایماندارۍ خپله ډیوټي وي هر سړی په ایماندارۍ خپل کار وي مونږ کې ایمانداري نشته بله ورځ راته چا وی چې مولانا صاحب ایمانداري د ملک نه والوته دا مولیان پاتې دي دغه د خدای ژوندي لري مال دغو له د خدای د ټولو نه مخکې مرض راوړي هغوی هم چې دی په ونډو عادت شوي وو ونډې ورته حکومت چې نه کوي مخالفي چې وی کي صفت